السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سوال دا ده چې یو غل دی د چا کور ته واوښته، اول ته خلکو مړ کړ، یا مثلا په عام میدان کې دکان کې یا پټي کې غلا کوله او په هغې کې چا وویشته او مړ شو، جنازه به یې کېږي او که نه. نو مسله داسې ده چې دا غلا کول یو ګناه ده، باقي دی مسلمان دی، په دې باندې مسلماني ختمیږي نه، نو جنازه به پرې کولی شي. خو زموږ شریعت وایي چې په کومو څیزونو کې شریعت حد مقرر کړی دی، مثلا زنا کې، په غلا کې، په قتل کې، په دې څیزونو کې شریعت حد مقرر کړی، سزا یې پکې مقرر کړې ده. نو غل هغه غل چې په لاره کې لاره شوکوي او چا مړ که، یا مثلا چا کور ته واوړېده او چا مړ که، یا مثلا بله غلا یې کوله او چا مړ که، یا زانی په زنا کې و او څوک پرې راغله او مړ یې که، نو د ده جنازه به کولی شي، خو علی الاعلان عام اعلان به پرې نشي کولی، خلک به پرې ډېر نشي خبرولی، او خلک به په دې خبرولی شي چې دا بس یو سړی و او مړ شو، او چې څومره خلک حاضر وو نو هغه یې دې جنازه وکړي. خو چونکې اوس مسله دلته کې داسې ده چې که د چا زوی یا د چا ورور داسې کار وکړي او ته بیا ووایې چې اوس اعلان نه کوو، بس دی همداسې دفن کوو، نو هغه بیا تا سره دښمني کوي، نو شر ترې جوړېږي. نو د دفع د شر دپاره که اعلان وشي او خلک راجمع شي، نو څه مسله نشته او جنازه به پرې کولی شي. ښه.